دغه ورور د لندن نه ما سره 10,000 روپۍ نغدي مرسته وکړه او د واکسین تداوي مو وکړه. الله د په کاروبار کې خیر او برکت کې دی. الله د ډېر عمر وکړه. وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګۍ ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لیدلی لتا نظر شم هزار وار د غریبۍ ژوندونه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو وطنوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د هسکې مینې ولسي خیره بنسټ همکارانو سره د تنګي کلي ساحې ته راغلو. تاسو ته معلومات چې څو ورځې مخکې دغه زموږ ورور چې دی د عباسین په همدې ساحه کې لرګي کړه کور ته زمه د یخني و لرګي کړه دلته ورباندې ناڅاپه خوږ د خنزیر د ځنګلاتو کې د هسکې مینې د دوی د نسل هم اوس ډېر شوی دی. سم د لاس ورباندې حمله کړې وه او غریب ډېره خواري کړې وه خو ځان یې تر نه نور خلاص کړی او لاس یې د ده خوړلی و. بیا دا زموږ ولسي خیریه بنسټ ته راغی نو موږ د ده هغه فریاد چې دی هغه مشکل تاسو سره شریک کړو. د لندن نه یو ورور یو با احساسه مسلمان د دا ویډیو کتلې وه د چا په ذریعه باندې بیا موږ سره تماس ونیو او موږ ته یې وویل چې دغه ورور واکسین وکړی او چې هر څومره مصرف ورباندې راځي انشاءالله موږ یې منو ځکه ده ته کور کې واړه یتیمان ور په غاړه دي او وطن هم دغسې مشکلات دي حالات دغسې دي کار ژوند مزدوري نشته دی. نو موږ الحمدلله د ده مکمل تداوي وکړه او واکسین مکمل ډوزونه یې پوره شو او اوس به تاسو سره په خپله دا خپل هغه خبرې شریکې کړه انشاءالله. د عباسین تداوي الحمدلله پوره وشوه. اوس یې لاس تاسو انشاءالله نږدې نه به مو ګورئ لاس مکمل روغ جوړ سو. هغه ورور ویلي و چې ده ته به انشاءالله تاسو 10,000 روپۍ هم دغه ورکړئ دغه روپۍ به ورته ورکړئ چې د کور د لپاره خوراکي توکې واخلي ورباندې. نورې خبرې به تاسو سره د عباسین په خپله وکړئ انشاءالله. ورونو څو ورځې مخکې زه مادې برځې کې لرګي ماتوله چې بس ناهګانه یو خوږ راغی او بس د لاس نه یې ونیوم. بیا ډېر چغې وکړې خو څوک نه و خو بس څه مشکل باندې مې تر ځان خلاص کړ. بس لاس ته مې وکتل لاس یې رانه خوږ خوړلی و. بس ما د سره بس چې راغلم خلکو ته دا واکسین دی او دغه چې زه راغلم زما وس نه کېده دلته خیریه بنسټ ته راغلم بس دوی بیا ولګلم ښار ته. د عباسین ورور خبرې تاسو واورېدې هغه خپل مشکل یې مویه. د لندن نه یو ورور د نوم نه ښودو په شرط د ده مکمل الحمدلله تداوي وکړه او اوس به ورته هغه 10,000 افغانۍ رالګلي دا به عباسین ته موږ اوس وسپارو انشاءالله. 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 روپۍ خوش مې 10,000 روپۍ. دغه ورور د لندن نه ما سره 10,000 روپۍ نغدي مرسته وکړه او د واکسین تداوي مو وکړه. الله د ده په کاروبار کې خیر او برکت کې دی. الله د ډېر عمر وکړه. الله بس داسې ورونه نور پیدا کړه چې بس موږ د غریبانو سره مرسته او خدمت وکړو. داسې
او دا ورور زما لاسنیوی وکړ او ډېر په تنګسه کې لاس راکړ سلا د غمونو او پتونو وساتي الله ده بس د کاروبار کې برکت واچوي سلا د ورته ژوندی لري اوس خیر د پورې ودان خیر اوسي